کشی بین خود ولایت است، بیادروار بین خود کش میکنن، چرا که شروع بسکشی است دیگه. آساستا آمادگی به لیگ است دیگه. لیگی که در کابل برگزار میشه فقط این مسابقه خاطر امروز که آمادگی بگیریم. بسکشی خود ما ولایتی 10 سال میشه بز میدانم دیگه. از شروع لیگ که شروع شده ما همین چند دوره لیگ ما مسابقه دادیم و خوشبختانه پارسال مقام اولی هم گرفتیم بین چند ولایت، 10 ولایت سمت شمال. مدت 8 سال میشه که هست میرم. 1 سال دیگه برتر کابل هم شرکت کردیم دیگه. در ولایت خود ما مسابقه کردیم. بسیار مسابقه را دیگه باید دیگه آدم خود در مسابقه وقت کم احساس نکنه دیگه. بسکشی گاز کار ورزش است دیگه. بسیار شوق است که دیگه بیادر بسکشی را خوش داره که میدونه که بخره دیگه. مردم ها هست که 1,50,000 میخره، 50,000 $1,00,000 میخره. دیگه امروز بخیر افتتاحیه بزکشی ورزش عنعنوی افغانستان ما شماست که امروز روزی افتتاحش است بخیر در ولایت بغلان و کندک آبیاری. دیگه با امید از اینکه یک بزکشی خوب و خوش و با اتفاق و اتحاد و برادری و برابری بخیر به پایان برسن. بزکشی خو از ما از نیاکان ماندگی از پدر و بابا پهلوانزاده هستیم. دیگه مدتی 15 سال میشه که رسمی میدوانم. از تو طفولیت ما لیگ و تمرین خود داریم و با بسیار میدان ها ما برنده شدیم، امتیازهای خوب گرفتیم، کشورهای خارج هم سفر کردیم، قرغیز، قزاق، مدال آوردیم، در کشتی سری اسب مدال برنز آوردیم. دیگه داخل افغانستان در 4 دور لیگ برتر افغانستان دیگه ما بازی کردیم در برتر افغانستان لیگ که دور 4مش از بخیر پیش روی داریم، دور 5مش هم. خوشحاله یو چې نن د بغلان د بدني روزنې سپورت امریت له خوا همدارنګه د وزلوبې فدراسیون له لوري بغلان کې د 2 ورځو لپاره د وزلوبې سیالي په لاره اچول سوي. دغه سیالي نن د ابیاري کنډک کې افتتاح ده، مراسم دي، انشاءالله دغه به 2 ورځې دوام کوي. دا بزکشي یا وزلوبه ده د مونږ تاسو د افغانستان بیا خصوصا د شمالي ولایتونو د پاره یو ملي او عنعنوي لوبه ده چې په ټولو ولایتو کې دا ترسره کیږي او نن موږ تاسو شاهدانو چې بغلان کې هم د دغه مسابقې یا وزلوبې افتتاح ده. په دې کې د 500 شاوخوا انشاءالله چپاندازان دي او دغه مسابقه به 2 ورځې دوام کوي. نو دا خو مونږه بزکشي دایمه په دلته سکیږي خزاني وخت کې کیږي، یعنی د خزان وخت کې ځکه مخکې د دینه ګرمي کې نه کیږي. او الحمدلله زمونږ د وزلوبې فدراسیون تیر کال په ایکسبول د مزار شریف کې مونږ مسابقات درلودل چې هلته هم مونږ سو ولایتونو ته ماتې ورکړې وه او بغلان پکې لومړی مقام خپل کړی. او دغه لوبې د افغانستان په سطح په سلګونو کلونو را په دې خوا باندې په افغانستان کې بیا خصوصا په شمالي ولایتو کې دغه د وزلوبې لوبه ډېر رایج ده او له ډېر وخت راهیسې دغه لوبه یو سیالۍ ترسره کیږي چې دا ډېره دلچسپه سیالۍ ده چې تاسې خپله دا اوس پیله شاید ثاني چې په زرهاو موټر او په لسهاوو زره خلک راغلي دي چې شاوخوا یې تاسې ټول په سترګو باندې وینئ او دغه صحنې ته د دغه سیل په خاطر باندې د دې لوبې هدف د موږ فقط موږ 2 یو غوره لیګ لرو په مرکز کې او بل تورنمنت لرو چې په هغه پروس په مزار کې برپای سو او الحمدلله د بغلان ولایت قهرمانانو او پهلوانانو ټول شمال ته شکست ورکړ او د قهرمانۍ میډال راوړ. نو موږ دلته کوشش کوو چې دلته په دغه بازیو کې دا په ښه شوق او ذوق سره ترسره شي تر څو موږ دلته غوره پهلوانان او غوره اسونه وپېژنو چې په دغه بین المللي بازیو کې چې په کابل کې غوره لیګ ده او په شمال کې تورنمنت کېږي د دغه تورنمنت له بازۍ حساب باندې موږ دلته آمادګي نیسو.
دا بزکشي مو ورکړې ده ملي لوبه ده او هر وخت هم کوشش کړی ده چې د ملي لوبو مخې ته لاړ شي. خلکو نه هم دا غوښتنه ده چې کوشش وکړي هم د ملي لوبو کې او خپل زحمت هم وباسي یو څه خرچې هم وکړي چې دا ملي لوبې همداسې پایداره وي. باید کوشش دا وکړي چې خپل وطن ته دوی فکر وکړي، وطن په ملي ګټو باندې فکر وکړي. داسې نه چې خارجي وطنو کې دوی سرمایه ګذاریانې کوي او خلکو ته فایدې رسیږي. کوشش وکړي خپل وطن آباد کړي. باید تورنمنټونه جوړ شي په هر ولایت کې، خلک د آسو خریداري وکړي او هر ولایت کوشش دا وکړي چې بل ولایت سره ځان سیال کړي. نو موږ غوښتنه دا ده چې سره کوشش وکړي چې آسونه د ملي لوبو لپاره خپل زحمت وباسي. د ملي ارزښتونو له ذهنه ونه غورځوي او خپل ملي ارزښتونو ته باید قدرداني وکړي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره